د ویناوالۍ لپاره 10 اسانه لارې. څنګه کولی سو ښه ویناوال اوسو؟ غوره ویناوالي یعنې څه؟ د ویناوالۍ هنر څه دی؟ او هر څوک کولی سي ویناوال واوسي که څنګه؟ سلامونه، نیکې هیلې او درنښت قدرمنو لیدونکو، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست تاسې ټول ته بیا هم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او یو بلې ویډیو ته. دغه ویډیو نو هغو دوستانو او عزیزانو لپاره ده چې غواړي یو ښه ویناوال واوسي. خدای دې وکړه چې هغه وینا د یوې کورنۍ په سطحه اوسي. موږ ډېری داسې ځوانان وینو چې کله حتی د کورنۍ د غړو ترمنځ هم خبرې کیږي نو په غږ کې یو ډول لړزه احساسیږي، لاس و پښې یې رېږدي او نسي کولی چې په راحته باندې خبرې وکړي. څه کولی سي چې دغه کس کله چې ټولنې ته لاړ سي، کله چې یو چیرې غواړي چې وینا وکړي نو هلته به څه حالت لري. زه 10 ډېرې ساده او اسانې لارې تاسو ته ښایم. که چیرې دغه 10 لارې تاسو تعقیب کړئ او تمرین وکړئ او دغه 10 لارې عملي کړئ، ډاډه اوسئ چې یو ښه ویناوال به وئ. مخکې له دې نه چې هغه 10 لارې له تاسو سره شریکې کړم، تاسې ځانونو ته له 1 شمېرې څخه تر 10 شمېرې پورې خپلې ویناوالۍ ته او خپلې وینا ته کله چې په یو مجلس کې خبرې کوئ نمرې ورکړئ. حتما کومنټ وکړئ. کله چې دغه 10 شمېرې مو واورېدلې نو هغه تاسې وګورئ چې څومره په کومو برخو کې تاسې ښه پرمختګ کړی دی او څو شمېرې تاسې په خپل ژوند کې مخکې له دې نه چې دغه 10 مطلب زه له تاسو سره شریکې کړم تاسې عملي کړي دي. او وروسته له هغه نه بیا ځان ته نمرې ورکړئ. دویم کومنټ وکړئ. مخکې له دې نه چې په 10 شمېرو باندې پوه شئ او وروسته له دې نه چې دغه 10 ټکي زه تاسو ته بیانوم او تاسې هم اورېدونکي اوسئ. خو مخکې د هغه نه که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې سبسکرایب کړئ او د لایک بټنه هم کېکاږئ. راځو 10 هغه اساسي او مهم او تر ټولو ساده ټکي چې موږ تاسې کولی سو د یو ښه وینا لپاره هغه په نظر کې ونیسو. لومړۍ شمېره دا ده چې ساده خبرې کوئ. ګلونو لیدونکو، زموږ او ستاسې مخاطبین عموما هغه کسان نه دي چې په ډېره لوړه سطحه یا هم زموږ او ستاسې د پوهې په سطحه کې اوسي. متفاوت کسان دي. موږ هېڅکله مخاطب نسو ټاکلی چې زما مخاطب به څوک وي. امکان لري زموږ او ستاسې مخاطب زموږ او ستاسې د پوهې په کچه باندې پوهه وي، د هغه څه هم لوړ اوسي او یا هم ډېر په ټیټه سطحه باندې اوسي. ولې زموږ او ستاسې خبرې او وینا باید په هغه سطحه اوسي چې هم هغه کسان چې په ډېره لوړه سطحه پوهه لري هغوی خو طبعا چې ساده خبرې هم درک کوي، په ساده کلماتو، جملاتو او اصطلاحاتو باندې هم پوهېږي. ولې هغه کسان چې په ټیټه یا هم متوسطه سطحه باندې دي هغوی نشي کولی هغه اصطلاحات درک کړي چې هغه ډېر ستوغ وي، ډېر ساده نه وي، معنا او هغه معنا او هغه مفهوم چې ورنه اخیستل کېږي هغه سخت وي. نو باید په خبرو کې مو دې جملې ته او دې ټکي ته ډېر زیات دقت وکړو او هغه کسان هم په نظر کې ونیسو. د دې تر څنګ لیدونکو البته دا په همدې لومړۍ شمېره کې راځي. باید د خبرو سرعت ته مو ډېر زیات پام او دقت وکړو. کله چې مونږ هغه کسان چې هغوی د وینا پر مهال ویرېدلي وي، یعنې ویره لري، استرس لري او دا وارخطایي لري چې زما خبرې به آیا سمې وي که نه، آیا زه به په دغه مجلس کې په سمه توګه خبرې وکړی سم که نه، یا هم نور سوالونه په خپل ذهن کې لري. هغه کسان عموما د دې لپاره چې خپل استرس نورو ته څرګند نه کړي تیزې خبرې کوي، په زغرده خبرې کوي او د خبرو د جملاتو د اصطلاحاتو ترمنځ په سمه توګه پوهه او تفهیم نه کېږي. نو د دې لپاره چې مخاطب زموږ خبرې په سمه توګه درک کړي او د خبرو ترمنځ ښه تفهیم او افهام صورت ونیسي، نو هڅه باید وکړو چې د خبرو کولو سرعت ته باید دقت وکړو. یعنې ډېر باید تیزې خبرې ونه کړو، بلکې ډېر ورو ورو او په متوسطه باندې خبرې وکړو. دا کله چې موږ ورو ورو خبرې کوو او د دې تر څنګ کله چې په ساده ژبه باندې خبرې کوو، د مخاطب په منځ کې او د اورېدونکي په منځ کې زموږ هغه د پوهې سطحه په دې شان ښکاره کوي چې هغوی په دې باندې ډاډه کېږي چې موږ په خپله موضوع په خپله وینا باندې مطمئن او ډاډه یو او هر خبر چې مخاطب ته کوو په هغه باندې موږ ډاډه یو چې دا خبر دقت لري، دا خبر حقیقت لري او یو ښه موضوع موږ اورېدونکي ته وړاندې کوو. دویمه موضوع هم چې
باید د ویناوالۍ لپاره هغه په نظر کې ونیسو، هغه اعتماد په نفس خبرې کول دي، یعنې په اعتماد سره خبرې کول دي. که چیرې مونږ داسې خبرې وکړو چې سلام، خدای دې وکړه چې تاسو ښه اوسئ او زه تاسو ته ښه راغلاست وایم. لیدونکو ډاډه اوسئ که چیرې داسې وینا مو پیل کړله، هیڅ اورېدونکی نور نو ستاسو خبرو ته نه په تمه کېږي. وایي چې یعنې ډېری کسان وایي چې له دې نه خو زه ښه خبرې کولی سم، له دې نه خو زه دغه موضوع ښه بحث کولی سم، له دې نه خو زه په دغه موضوع باندې ښه پوهه لرم تر څو نور ته یې ورسوم. نو کله چې خبرې کوئ دې موضوع ته ډېر زیات دقت وکړئ چې هره خبر، هره جمله، هره اصطلاح چې زموږ او ستاسو له ژبې له خولې څخه راوځي باید په هغه باندې پوره ډاډ ولرو، ښه اعتماد ولرو، ښه اعتماد په نفس واوسو او حتما نورو ته خپل احساس په دې شان ته ورسوو چې مونږ کم جرأته نه یو، یا هم زموږ خبرې نیمګړې نه دي، زموږ خبرې، زموږ پوهه په دې شان نه ده چې زه پکې شک لرم، بلکې په خپلو خبرو باندې ډاډه یاستو او په همغه شیبه چې کله مونږ خبرې کوو، وینا کوو، که چیرې مونږ ته 15 دقیقې هم وخت راکړل سوی اوسي د وینا لپاره، باید په دغه 15 دقیقو کې داسې احساس وکړو چې د ټولې نړۍ اعتماد مونږ سره دی. یعنې دومره باید ځان قوي او اعتماد به نفس کړو او وروسته له هغه څخه خپله وینا شروع کړو او خبرې مو پیل کړو، خبرو ته مو ادامه ورکړو او هیڅکله هم کوشش ونه کړو چې مات خبرې وکړو. ګورئ، زه تاسو ته یو مثال در کوم. مثلا هغه کسان چې کراټه کوي، یعنې کراټه وهونکي دي، ورزشکاران دي او غواړي چې د خپل دغه د کراټې په حرکاتو سره یو شمېر بلوکونه دي چې هغه له منځه یوسي، یا مثلا یو شمېر خښتې دي چې هغه ماتې کړي. که چیرې دغه ورزشکار یا دغه کراټه وهونکی په ځان اعتماد ونه لري، په خپل دغه سوک یا په خپل دغه ضربې چې واردوي اعتماد ونه لري، ډاډه اوسئ چې هغه بلوک، هغه خښته خو نه ماتېږي، بلکې د تر څنګ خپل لاس ته هم زیان رسوي. زموږ او ستاسې وینا هم په همدې ډول ده. که چیرې په خپلو خبرو مو اعتماد ونه درلوده، که چیرې په خپله موضوع مو اعتماد ونه درلوده او نشو مو کولی چې په سمه توګه بحث وکړو، نه تنها دا چې مخاطب ته ښه موضوع نسو رسولی، بلکې ځان ته هم زیان رسوو. دریم او اساسي ټکی چې د ویناوالۍ په برخه کې باید هغه په نظر کې ونیسو، لیدونکو په خپلو خبرو باندې اعتماد او باور لرل. ګورئ، مخکې مونږ په دویمه شمېره کې ذکر کړل چې په ځان باندې اعتماد لرل او په خپل ځان باندې، په خپل نفس باندې پوره باور، تر څو مونږ دغه ډاډ ځان ته ورکولی سو چې زه کولی سم دغه موضوع په ډېر راحته توګه تر نورو ورسوم. خو په دې برخه کې په خپلو خبرو اعتماد لرل. ګورئ، کله چې یو موضوع بحث کوئ، اول خو باید حتما په هغه موضوع په هکله مونږ دومره معلومات ولرو، دومره باید زموږ معلومات بشپړ اوسي چې خپل ځان ته دغه ډاډ ورکړو چې زما دغه موضوع پوره ده، تکمیله ده، بشپړه ده، هیڅ نیمګړتیا نه لري. وروسته له هغه نه نو د مخاطب او د اورېدونکي خبر را مطرح کېږي چې باید هغه ته داسې احساس ورکړو چې زما موضوع مکمله ده او هیڅ نیمګړتیا نه لري. کله چې په خپلو خبرو، په خپلو اصطلاحاتو، په خپلو جملاتو مو باور درلود، نو په دې باندې ډاډه اوسئ چې په ډېر آرامه او په مینه باندې خبرې کوئ. ګلونو لیدونکو، کله چې یو موضوع بحث کېږي او زه یو موضوع تر نورو اورېدونکو رسوو، څومره چې په ډاډ، څومره چې په مینه باندې خبرې وکړو، اورېدونکی او مخاطب دا درک کوي چې زموږ وینا تر هغې وینا چې په عادي توګه بحث کېږي، یو څه مو اورېدلی دي هغه هم یو ځلې، یو څه مو لوستلی دي هغه هم یو ځلې، پوره معلومات پکې نه لرو او حتی خپله مونږ ډاډه نه یو چې زما خبرې به سمې وي که نه، زما موضوع به سمه وي که نه. نو اورېدونکی په دې باندې تاسو ډاډه اوسئ چې حتما هغه وینا درک کوي، هغه وینا چې ویونکی په ځان باندې پوره ډاډ لري او په مینه خبرې کوي، تر هغې وینا چې مثلا ویناوال په ځان باندې ډاډه نه دی، په خپلو خبرو باندې ډاډه نه دی، په خپلو موضوعاتو باندې ډاډه نه دی او په هغه باندې بحث کوي، نو دا دواړه توپیرونه حتما مخاطب پرې پوهېږي. شاید ویناوال پوه نه سي، ولې اورېدونکی حتما پرې پوهېږي. څلورم ټکی هم چې باید د ویناوالۍ په برخه کې په نظر کې ونیسو، هغه دا ده چې د ځان د لوړ ګڼلو او د ځان ښودنو څخه باید مخنیوی وکړو او ډاډه وکړو. ګلونو لیدونکو، مایک ټانسن ویل دی، وایي په ژوند کې باید میانه رو واوسو.
په ژوند کې باید فروتن واوسو. که چیرې یو کس په خپل ژوند کې میانه روه، په خپل ژوند کې فروتنه ونه اوسي، نو ژوند هغه کس فروتنۍ ته او میانه روۍ ته اړ باسي. یعنې یا باید موږ خپله فروتنه اوسو، میانه روه واوسو، غرور او تکبر په خپلو خبرو کې ونه لرو. خو که چیرې دغه منفي عادت مو درلود، ژوند موږ مجبوره کوي چې له غرور او له مثلا له داسې خبرو څخه چې مخاطب درک کړي چې موږ په یو غرور باندې خبرې کوو، موږ له هغې یعنې هغې ته مو مجبوره کوي چې باید ځان میانه روه کړو، ځان فروتنۍ ته اړ باسو. که چیرې دغسې یو عادت لرو او نه پوهیږو چې څنګه دغه عادت له ځان څخه لرې کړو، د همدغه لپاره هم ډېر کسان زموږ د وینا څخه ناخوښه دي، نه خوښېږي چې موږ خبرې وکړو. ښه لاره، اسانه لاره یې همدا ده چې له هغو کسانو سره ناسته پاسته ولرو چې هغه زموږ هم مسلکه دي، ولې پوهه یې له موږ څخه لوړه ده، تجربه یې له موږ څخه لوړه ده او په دغه برخه کې ښه مهارت لري. مثلا که هغه یو ښوونکی اوسي، که هغه یو ډاکټر اوسي، یو انجینر اوسي، یا هم یو ښه ویناوال اوسي، یو ژورنالست اوسي، یا هر څوک چې اوسي، حتما په همغه مسلک کې له ځان څخه لوړ کسان پیژني، هغه کسان چې پوهه یې ډېره ده، تجربه یې ډېره ده. له هغو کسانو سره باید ناسته پاسته ولرو، د هغو کسانو تجربې باید واورو او کوشش وکړو چې په خپل ځان کې هم عملي کړو، په خپلو ویناو کې باید هغه عملي کړو. ښایي په لومړی کې ستونزمنه وي، ښایي انسان داسې یو خصوصیت عادت لري چې وایي زه له هغه څخه څه کمي لرم، زه له هغه څخه ښه پوهه لرم، زه له هغه څخه ښه خبرې کولی شم. ولې دا زموږ احساس دی، دا زموږ ذهنیت دی. مخاطب کله چې زموږ خبرې اوري، هغه دا ښه درک کوي چې موږ په کوم لیول او په کومه شیوه باندې خبرې کوو. نو ښه لاره او ښه تمرین د دغه کار لپاره دا ده چې میانه روه واوسو، خبرې مو په مینه واوسي، خبرې مو ډېرې اوچتې ونه اوسي. اوچت هدف دا ده چې یعنې په خبرو کې مو کبر و غرور او ځان ستاینه ونه اوسي. نو له هغو کسانو سره باید کینو، د هغوی خبرې واورو، د هغوی تجربې واورو چې زموږ هم مسلکه دی. هم مسلکه اوسېدل په دې برخه کې ډېر اړین دي او دا یو ښه مرسته کولی شي تر څو موږ ښه ویناوال اوسو. او پنځمه شمېره نو دا زموږ افسوس په ژوند کې ډېر اړینه ده او په عادي ژوند کې هم کولی شي چې دغه موږ تطبیق کړو او زموږ د پوهې لپاره ډېر زیات ګټور ثابتېدلی شي. ګلونو لیدونکو، هغه دا ده چې له خپل غږ سره مو په مینه او په نرموالي او په نرمۍ باندې چلند وکړئ، په خپل غږ باندې رحم وکړئ. ګورئ، هغه کسان چې مثلا شپېلۍ غږونکي، مثلا تبله وهونکي، مثلا ګیتار غږونکي، دوی د خپلو آلو سره څومره احتیاط کوي. دا د موسیقي آلې چې دي مثلا ښې ساتي، پاکې ساتي او په یو ښه ځای کې ایږدي تر څو هغه ته زیان ونه رسېږي، ځکه د همغه نه هغه خپل هنر نورو ته ورښیي. زموږ او ستاسې غږ هم زموږ د هنر او نورو ته د هنر د ثابتولو یو ښه وسیله ده او همدغه اساسي وسیله ده. که چیرې زموږ غږ ستونزه پیدا کړله او همغه ده چې موږ نشو کولی ښه وینا ولرو، ښه ویناوال واوسو. ګلونو لیدونکو، د دې لپاره چې ښه ویناوال واوسو، د دې لپاره چې خپل غږ ښه تقویه کړو، د خپل غږ غږیز تارونه ښه تقویه کړو، تر څو ټولو ښه لاره دا ده چې همیشه په خپل ژوند کې دا عادت وګرځوو چې عمیقه تنفس وکړو، ډېر راحته. ځینې کسان دي دا هېڅ ګټه نه رسوي، یو ځل یعنې 3 ځلې تنفس مه کوه یا نفس مه اخله، یو ځلې واخله خو په آرامښت، ځان ته آرامښت او سکون ورکړه. دا تمرین کړو وار وار، په ځانګړې توګه د سهار لخوا څخه کله چې د خوب راویښېږو، داسې یو ځای مناسب دی چې هلته ازاده هوا واوسي. هلته مثلا انګړ کې د حویلۍ ته ووځو، هغه کسان چې بلاک کې دي کړکۍ راخلاصه کړو یا هم بالکن ته ووځو او د څو شېبې لپاره دا تمرین کړو تر څو زموږ غږیز تارونه د غږ چې دي هغه تقویه سي، هغه نورمال حالت ته راوګرځي. حتی ځینې وخت د ځینو کسانو بیخي ټپي شوي اوسي، زخمي شوي اوسي، زه بیا دلیل ښیم چې په کوم دلیل باندې دا ټپي کېږي.
نو همیشه باید کوشش وکړو د ورځې په لړ کې نه یوازې دا چې کله چې هغه مهال چې موږ وینا لرو یا مثلا موږ یو سټیج ته ځګیږو هلته خبرې کوو په هماغه وخت کې زر زر نفس واخلو ځان آرام کړو نه دا باید موږ همیشه په خپل غږ باندې دغه تمرین ولرو او کوشش وکړو چې همیشه د سهار لخوا څخه د څو شیبو لپاره تمرین وکړو تر څو زموږ غږیز تارونه نارمل حالت کې اوسي او ښه تقویه سي. بل هم لیدونکو د اوبو څښلو په فایده او په دا چې څومره مفید ده څومره ګټور دی او څومره ګټه لري په دې موږ تاسو ټول پوهیږو بیلابیلو برخو ته د بدن ګټه رسوي خو زه نه پوهیم تاسو به تر اوسه پوهېدلی که نه چې د اوبو څښل د غږ لپاره څومره اړین ده او غږیزو تارونو ته څومره ګټه رسوي. نو کوښښ وکړئ چې هر مهال چې تاسو ډوډۍ خورئ د ډوډۍ خوړلو په وخت کې حتما یو ګیلاس اوبه وڅښئ او دا خو یو شوله دا خو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې و. د دې ترڅنګ د ورځې په لړ کې حتما هر چیرې چې اوسئ په کور کې اوسئ د کوره بهر په دفتر کې اوسئ ښوونځي کې اوسئ د کار په ځای کې اوسئ یعنې هر کار چې تاسو ترسره کوئ حتما باید په بوتل کې اوبه تاسو سره وي او په وار سره تاسې کم اندازه باندې وڅښئ. تاسو اوس ونه وایئ چې هسې ویلې چې اوبه وڅښئ نو بس پیالې راواخلئ او 5-6 پیالې یو ځل نوشیجان کړئ هغه د دې ترڅنګ چې ګټه نه رسوي زیان هم رسوي بلکې اوبه در سره اوسي همیشه په وار باندې لږ اوبه څښئ. دغه د اوبو څښل د غږ لپاره او د غږیزو تارونو لپاره زښته زیاته ګټور تمامیږي. د دې ترڅنګ هم لیدونکو د ورځې په لړ کې څو ځلې قهوې څښل انرژي نوشابو څښل دا بیا برعکس څومره چې اوبه ګټه ورته رسوي دا ورته زیان رسوي. نو کوشش باید وسي چې د ورځې په لړ کې که چیرې غواړئ چې یو ښه ویناوال واوسئ او خبرې مو غږ مو په نورو باندې اغیز بښونکی اوسي نو د انرژي نوشابو او قهوې له ډېر څښلو څخه ډډه وکړئ. په ځانګړې توګه په هغه ورځ چې تاسو وینا لرئ په هغه ورځ چې تاسو په پوهنتون کې یا مکتب کې یو موضوع یا یو مطلب خپلو ټولګیوالو ته وړاندې کوئ نو په هغه ورځ خو اصلا قهوه انرژي او نوشابه باید ونه څښل شي. د دې ترڅنګ اساسي ټکی چې د غږیزو تارونو په له منځه وړلو کې په ټپي کېدلو کې ونډه لري رول لري هغه په لوړ غږ باندې خبرې کول دي هغه چیغې وهل دي. څومره هم چې چیغې وهل سي ولو که هغه په هر دلیل باندې اوسي هغه په غږیزو تارونو باندې رغنده اغیزه لري او غږیز تارونه ورو ضعیفوي کمزوري کوي ټپي کوي او بالاخره دا ده چې ځینې کسان ګورئ زه به یو مثال ورکړم یو چیرې یو پیښه شوې اوسي یا د یو چا د کورنۍ غړی له لاسه ورکړی اوسي هغه ژاړي مثلا ټوله شپه ټوله ورځ ژاړي تاسې ګورئ وروسته لنډ څه 2 ساعته 1 ساعت ویې ژړل د هغه په عام اصطلاح موږ تاسو ورته وایو غږ یې لوېدلی دی. غږ لوېدل څه معنا یا وایي چې ستونی یې لوېدلی دی. د ستوني لوېدل څه معنا ستونی چیرې لوېږي غږ چیرې لوېږي هغه غږیز تارونه دي چې هغه ته زیان رسېږي په چیغو وهلو سره په لوړ غږ باندې او په شدت سره د خبرو په کولو سره هماغه ده چې په غږیزو تارونو باندې تاثیر کوي او غږیز تارونه له منځه وړي. نو باید کوشش وکړو اوبه ډېرې وڅښو چیغې ونه وهو د دې ترڅنګ قهوه او نوشابه او انرژي له څښلو څخه ډډه وکړو او د دې ترڅنګ باید حداقل هر انسان د شپې 7 ساعته خوب وکړي. ستړی کوونکی غږ هغه غږ چې ستړی هغه غږ چې د خوبه ډک وي هیڅکله د هغه اورېدل په مخاطب او اورېدونکي باندې دلچسپه ورته نه وي او خوب نه لګي. شپږم ټکی هم چې باید ډېر زیات ورته دقت وسي او هغه ته پام وکړو هغه دا ده چې د خبرو کولو یا د وینا په وخت کې د خپل ناستې یا ولاړې حالت ته پام وکړو. موږ آیا په ناسته باندې خبرې کوو مثلا په یو دفتر ده جلسه ده غونډه ده ټول همکاران ناست دي یو نفر ته وخت ورکوي تر څو هغه خپل کاري ټول فعالیتونه هغه گزارش ورکړي یا خبرې وکړي یا په یو نوې موضوع باندې خبرې وکړي. دلته هغه ده چې ټول ناست دي دلته باید موږ دقت وکړو چې زما دغه حالت په څه ډول دی یا مثلا یو چیرې ده چې هلته باید د مایک شات ته ودرېږو او په سټیج باندې اوسو هلته نو مجبور چې ولاړه اوسو باید دغه ته موږ دقت وکړو چې موږ په کوم حالت کې یو په دواړو حالتونو کې باید موږ دقت وکړو خپل دغه حالت ته تر څو موږ ښه غږ له ځان څخه تولید کړو او ویناوال باندې هغه ښه اغیزه ولري. مثلا لیدونکو کله چې په ناستې حالت باندې اوسو مخامخ اوږې همداسې سیده او سر په ډیره کم اندازه باندې کوږ وي. په دې حالت کې کله چې موږ خبرې کوو ډیر راحته زموږ غږ په مستقیمه توګه
تولیدیږي او له خولې څخه مو وځي او په اورېدونکي باندې هم ښه اغېزه کوي. خو که چیرې د وینا پر مهال مونږ خپلې اوږې مو جګې وساتلې او خپل سر ته مو نږدې کړلې، په دې رقم مو خبرې وکړلې، په دې رقم خبره هېڅکله مونږ سم غږ نسو تولیدولی. زمونږ د غږ انرژي کمیږي او د دې لامل کیږي چې زمونږ په غږ کې یو ډول لرزه رامنځته سي. نو د خبرو کولو په وخت کې په هر حالت کې چې مونږ یاستو باید ډېر زیات دقت وکړو. ځینې کسان مو لیدلي دي قصه یې کړې ده، کله چې خبرې کوي هغه په یو داسې حالت کې وي چې یعنې نارمل ونه اوسي. خبرې چې خلاص سي بل مخاطب چې ورته وایي چې ولې د خبرو په وخت کې دې لاس کوږ نیولی و، ولې د خبرو په وخت کې د سر کوږ و، یا مثلا ولې د خبرو په وخت کې ځینې کسان عادت لري دغه ټول فشار تکیه په یوه پښه باندې راولي، یوه پښه باندې همداسې کوږ ولاړ اوسي. خپله ویناوال ښایي په هغه وخت کې پوه نه سي ولې مخاطب ښه صحیح په دغه موضوع باندې پوهېږي، هغه درک کوي. هغه کس چې خبرې کړي دي هغه وایي زما خو هېڅ پام نه وه، زما پښه کږه وه، زما لاس کوږ و یا زما اوږه کږه وه، نه هغه نه پوهېږي. نو لازمه ده کله چې موږ غواړو یو ښه ویناوال واوسو او ښه مخاطب جذب کړو، مخکې له دې نه چې وینا شروع کړو باید یو ځل خپل حالت ته دقت وکړو. زه په کوم حالت کې یم چې خبرې کوم، یعنې دا د څو شیبو خبره ده، د څو ثانیو خبره ده. ځان منظم کړو په هغه حالت کې چې موږ په خپل ځان باندې پوره ډاډ لرو، بیا نو خپلو خبرو ته دوام ورکړو. 8مه شمېره، دغه شمېره نو اکثرا ښاید د ځینو په وړاندې ډېر اسانه اوسي، ولې ډېر اساسي ټکی دی. هغه دا چې د خبرو کولو په وخت کې باید د غږ زیر او بند ته دقت ولرو. هغه کسان لیدونکو چې په ډېر لوړ غږ یعنې بم غږ باندې خبرې کوي هغه هم په اورېدونکي او مخاطب باندې ښه نه لګي، او هغه کسان چې د خبرو کولو په وخت کې ډېر ټیټ خبرې کوي یعنې زیر د خبرو زیر د غږ ډېر اوسي هغه هم چا باندې ښه نه لګي. نو موږ تاسو باید دا دواړه سره یو کړو او میانه روه خبرې وکړو، نه ډېر لوړې خبرې وکړو، تیزې خبرې وکړو. که په ځانګړې توګه کله چې مایک زموږ مخې ته اوسي په هغه مایک کې بیا زموږ د غږ زیر او بم ډېر اوچته احساسېږي. ځینې کسان کله چې په یو ډېر غټ مجلس کې خبرې کوي دغه کله چې غږ یې ډېر جګ سي یعنې بم سي هم مخاطب ځان یو رقم کوي چې غږ یې ښه نه لګي، او که چیرې ډېر ټیټ زیر هم اوسي بیا نو همداسې غوږ ورته نږدې کړي چې د هغه خبر واوري. کله چې موږ خبرې کوو یو خو باید د خپله هغه سیمه کې یا په هغه محیط کې چې زموږ اورېدونکي ناست دي باید هغه ځان سره وګورو چې څومره کسان دي، آیا ډېر غټ مجلس دی، آیا ډېر کوچنی مجلس دی. په دغه وخت کې نو د غږ بموالی او زیروالی ته باید ډېر زیات دقت وکړو، نه ډېر په لوړه سطحه په لوړ غږ خبرې وکړو نه هم په ټیټ. 8مه شمېره هم چې د ویناوالۍ په برخه کې ډېر اړین ده، هغه دا ده چې د خبرو کولو لپاره یا هم د وینا لپاره باید مخکې تر مخکې چمتووالی ونیسو. ګلون لیدونکو دا په یاد ولرئ د منډې وهونکی یو اتل قهرمان هر کله چې مسابقه لري مخکې له دې نه چې مسابقه وکړي حتما د 3 ساعتونو لپاره هغه کار کوي، تمرین کوي تر څو وجود او د بدن ټول غړي ګرم راسي او چمتو سي د منډې لپاره د مسابقې لپاره. که چیرې هماغه اتل چې د اتلولۍ هغه یعنې مقام ته رسېدلی دی، ځینې کسان شاید ووایي چې نور نو هېڅ تمرین ته اړتیا نه لري. که چیرې هغه د مسابقې نه مخکې تمرین ونه کړي پوهېږئ څه کېږي؟ هغه همداسې څو مترې منډه ووهله د هغه وجود نور نو د فعالیت څخه لویږي، حتما د وجود یو غړی زیانمن کېږي او همدا ده چې ستونزه ورته رامخکې کېږي. ویناوالي هم په همدې ډول دی. که څومره هم قوي ویناوال اوسي، که څومره هم تجربه ډېره ولري په دغه برخه کې، خو که چیرې د وینا څخه مخکې چمتو ونه اوسي، یو ځل په همغه موضوع باندې خبرې کوي په خپل ذهن کې هغه موضوع کته پورته نه وي کړي، نوې اصطلاحات نوې جملې ورته نه وي پیدا کړي، ډاډه اوسئ چې ښه ویناوالي نسي کولی. 9مه شمېره هم لیدونکو د ویناوالۍ یا هم د وینا او د یو مجلس کې د خبرو څخه مخکې هغه ته تمرین کول دي. که چیرې غواړئ چې یو ښه ویناوال واوسئ، یعنې ستاسې وینا په نورو باندې ښه اغېزه وکړي، نو حتما د خبرو نه مخکې مو یو ځل تمرین وکړئ، ډېر کم. که چیرې مثلا په دغه برخه کې تاسو ډېره ستونزه لرئ، دغه تمرین سطحه باید ډېره واوسي. مثلا ډېری کله دغه زده کوونکي او زده کړیالان یعنې محصلین او متعلمین په دغه برخه کې ستونزه لري.
په یو موضوع باندې په صنف کې خبرې کوي، استاد ورته دنده ورکړې ده، ښه چمتوالی نیولی دی، ولې ډارېږي؟ ولې هغه موضوع په همغه دقیقه کې ښه نه بحث کوي؟ دلیل یې دا دی چې تمرین یې نه ده کړی. تمرین څه ډول باید وکړو؟ تر ټولو اسانه لاره کې هېڅوک اورېدونکی ونه اوسي، تر ټولو ښه مخاطب آینه ده. آینې ته یا هندارې ته ودرېږئ، یو ځل هغه ټوله موضوع باندې خبرې وکړئ، بحث پرې وکړئ او وګورئ. کله چې خلاص شولئ ځان سره فکر وکړئ کومې خبرې مې غلطې وې، کومې جملې مې تکرار وویلې، دویم ځل بیا تکرار وکړئ. آینې ته هندارې ته ودرېږئ، خبرې مو وکړئ، موضوع مو ټوله ذکر کړئ، خپل د لاسو حرکاتو ته، د سر یعنې هغه باډي لنګویج ته هم دقت وکړئ. کله چې ښه په خوښه مو وه، کله چې تاسو د خپلې وینا څخه خوند واخیست، په دې باندې ډاډه اوسئ چې اورېدونکی او مخاطب هم خوند او لذت ورنه اخلي. دویم ټکی، د آینې تر څنګ کورنۍ ډېر ښه ځای دی چې مثلا موږ هلته تمرین وکړو. کوشش وکړئ کله چې په کورنۍ کې مو د کورنۍ غړي په یو موضوع باندې خبرې کوي، تاسې هم بحث وکړئ، چوپ مه کښېنئ. په ټلیفون کې 24 ساعته ځان مه مصرفوئ. په تلویزیون کې د سریالونو په لیدلو یا هم هر موضوع چې وي 24 ساعته مه مصرفي کېږئ. وایي ځه کله چې پوښتنه ورنه وسي وایي دا موضوع ما پورې نه اړوندېږي، ارتباط نه لري. نه، هره موضوع چې وه کوشش وکړئ حداقل د 2 دقیقو لپاره تاسې هم ځان ته وخت ورکړئ، ځان ته زحمت ورکړئ، د کورنۍ د غړو ترمنځ خبرې وکړئ. دا ځای ډېر ښه ځای د تمرین دی. د دې تر څنګ دریم ټکی هم ملګري او دوستانو جمع ده. ځینې کسان ښه ملګري لري ولې هېڅکله هم ورسره ډېرې خبرې نه کوي. هماغه ده چې د وینا تمرین مو کم دی. بیا نو کله چې یو ډېر غټ مجلس وه هلته نو همدا ده چې هېڅکله هم تاسې خبرې نشئ کولی. نو تمرین ډېر زیات اړین دی. هغه کسان چې ښه ویناوال دي د هغو لپاره په کمه کچه باندې تمرین، ولې هغه کسان چې ډېره ستونزه لري نو خپل د تمرین سطح او کچه هم باید لوړه کړي. 10مه شمیره، هغه شمیره چې په آخر قطار کې راغلې ده خو د ټولو نه مهمه ده. که چیرې موږ دغه 9 ټکي په ځان کې پیاوړي کړل، عملي مو کړل، ولې 10م ټکی په ځان کې مو ډېر کمزوری وه، هماغه و چې دغه 9 نور ټکي هم په ټولو باندې سره کرښه یا هم سور خط کش کېږي او بې معنی کېږي. هغه څه دی؟ هغه آرامه اوسېدل دي. ګلون لیدونکو که چیرې څومره هم پوهه ولرو ولې د خبرو کولو په وخت کې آرامه ونه اوسو، تمرکز ونه لرو او د خبرو په وخت کې وارخطا اوسو، لاس مو وریږدي، پښه مو وریږدي یا خبرې مو لرزه پیدا کړي، هماغه ده چې هېڅکله هم نشو کولی چې ښه وینا ولرو. نو مخکې له دې نه چې سټیج ته لاړ شئ، مخکې له دې نه چې په دفتر کې، په کور کې، په یو مجلس کې خبرې پیل کړئ، یو آرامه نفس واخلئ، په ځان باندې پوره ډاډ ولرئ، په خپلو خبرو باندې پوره ډاډ ولرئ او د دې تر څنګ یو نرمه مسکا او د دې مسکا سره مو په آرامه او په نرمښت خبرې پیل کړئ. دغه نو هغه 10 اساسي ټکي دي چې که تاسې غواړئ یو ښه ویناوال اوسئ، حتما هغه باید په خپل ژوند کې عملي بڼه ورکړئ. ګلونو لیدونکو له تاسو نه مې هیله همدا ده چې له خپلو عزیزانو سره هم دغه ویډیو شریکه کړئ تر څو هغوی هم د ویناوالۍ په برخه کې یا د فن بیان په برخه کې دغه 10 اسانه ټکي په نظر کې ولري او په ټولنه کې یو ښه ویناوال اوسي، تر څو په هره برخه کې د ژوند ورته مفیده او ګټور تمام سي او یو ښه عاید ترلاسه کړي. ځینې کسان به ښه مدیریت ولري، ښه مدیر به اوسي، ښه په لوړه سطحه به له پوهنتون څخه فارغ شوی اوسئ، ولې که چیرې ښه د ویناوالۍ هنر او فن یې ونه درلوده، ډاډه اوسئ چې په 2مه میاشت حتما د خپل هغه مقام څخه ټیټېږي او یو ډېر عادي مقام پیدا کوي. ولې که چیرې یو عادي کارمند هم اوسئ ولې ښه د ویناوالۍ هنر ولري، په ښه توګه خبرې وکړای سي، ډاډه اوسئ چې په ډېرو کمو وختونو کې به د خپل ژوند یا د خپل هغې دندې ډېر یو لوړې پوړۍ ته ورسېږي، یو ښه موفقه کس به اوسئ. نو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. خوشحاله سوکاله اوسئ او هیله مند یم چې دغسې موضوعات یا هم دغه 10 ټکي چې ما تاسو سره شریک کړله حتما یې په وار واورئ. که چیرې حوصله مو وه حتما یادداشت کړئ په یو ځای کې له ځان سره او د خبرو کولو په وخت کې ورته پام وکړئ. لویه الله مو مل شه، خوشحاله سوکاله اوسئ د یو سرلوړي، آزاده، آباده او ودان لوی افغانستان په هیله.